ګران دوستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اختر مو یو ځل بیا مبارک شه. خدای تعالی دې وکړي چې اختر مو له خپلو کورنیو او دوستانو سره په خوښۍ سره لمانځلی وي. ملګرو، راځو مهمې مسلې ته، هغه مسله چې موږ او تاسو د دې لپاره انتظار وکړو او هغه کسان چې هغوی سپاټ ټریډینګ کوي، سپاټ ټریډ کې کوینونه اخلي او خرڅوي، د هغوی لپاره دغه ډیره مهمه مسله ده چې پر دې موضوعاتو باندې ځان پوه کړي. دا کومه مسله ده؟ ګولډن کراس او ډیت کراس. د دې په هکله ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې ویلي وو چې د دې په هکله به زه تاسو ته ویډیو جوړوم او څه ډول موږ ټریډ ته داخل سو، په ګولډن کراس کې داخل سو که په ډیت کراس کې داخل سو، کومې مسلې ضروري دي. دغه مسلې ټول همدغه ویډیو کې در سره شیر کوم او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د دې ترڅنګ که غواړئ زموږ سره په ټلیګرام چینل کې یو ځای شئ، په ټلیګرام چینل کې هم را سره یو ځای کېدلی شئ، لینک یې په ډسکرپشن کې شته. راځو ملګرو ټریډینګ ویو اپلیکیشن را خلاصو. ډیت کراس او ګولډن کراس لپاره دوه ټایم فریمونو څخه موږ عموما استفاده کوو او تر ټولو مهم ټایم فریم هغه یو ورځنی ټایم فریم ده او له هغه وروسته د 4 ساعته ټایم فریم ده. په یو ورځنی ټایم فریم کې دغه یو ستونزه شتون لري چې یوازې ګولډن کراس ښکاره کوي. دا د هغه کسانو لپاره بیا ستونزه نه وي چې هغوی پریمیوم اکاونټ په ټریډینګ ویو اپلیکیشن کې اخیستی وي. د دې ستونزې د حل لپاره ما ډیر کار وکړو خو لا تر اوسه پورې د دې ستونزې په حل باندې نه یم بریالی شوی. نو غواړم دغه ستونزه بیا وګورم او که حل لاره پیدا سوله تاسو سره په ټلیګرام چینل کې شیر کوم. ملګرو دغه لیکنه چې تاسو ګورئ په پین ایډیټر کې، پین ایډیټر یوازې په کمپیوټر یعنی لیپټاپ او ډیسکټاپ کې شتون لري او په نور په موبایل کې شتون نه لري. نو اوس دغه لیکنه بیا تاسو سره شیر کوم ترڅو دغه د ډیت کراس او ګولډن کراس څخه استفاده وکړئ. که چاته راخستنه ځینو کسانو ته دا مشکل نه لري، ولی که چیرته مشکل او ډیت کراس او ګولډن کراس په 4 ساعته کې هم نه اضافه کېده بیا مشکل نشته، زه تاسو سره دغه لیکنه شیر کوم. اوس راځو ملګرو په یو ورځني کې خو مشکل ده، اوس 4 ساعته ته راځو. د دې لپاره موږ ګولډن کراس او ډیت کراس اضافه کړو. انډیکیټرز ته راځو، EMA سرچ کوو، EMA سرچ کوو او له هغه څخه وروسته مووینګ ایوریج ایکسپوننشل په دې باندې 2 ځله کلیک کوو. دلته 2 کرښې موږ اضافه کوو. یو سیده سیټینګ ته راځو، دغه سیټینګ باندې په کلیک وکړئ. تاسو دلته به د لینث لیکل شوی ده، دلته به تاسو ولیکئ چې 50 یا 200 یعنی دواړه اضافه کوو. سیده هر کله چې هر یو مو چې اول ولیکو مشکل نه لري. دلته اوس د EMA لپاره EMA 50 لپاره موږ سور رنګ انتخابو او د دې ترڅنګ موږ راځو دلته په اوکې باندې کلیک کوو او بل یو دلته موږ 200 EMA کرښه اضافه کوو. دا 9 په ځای لینث کې 200 موږ لیکو. سیده 200 مو چې کله ولیکو راځو اوکې باندې کلیک کوو. کله چې مو په اوکې باندې کلیک وکړو نو دغه د 200 EMA دلته اوس مثال موږ غواړو دغه رنګ بدل کړو. راځو دلته رنګ ورته ویلو، د لپاره موږ دغه شین رنګ اخلو او د دې ترڅنګ یو څه ډبل والی هم ورکو. مثال دغه ډبل والی موږ ورکو. راځو بیرته دلته په اوکې باندې کلیک کوو. ښه، دا اوس د EMA 200 کرښه شوه او دا د EMA 50 کرښه شوه. ګورئ دا د سپورټ او ریزسټنس لیول په توګه هم کار کوي. بیټکوین چې کله تر دې ځای پورې رسېدلی ده د اوس وختونو کې له دې ځای څخه بیرته بونس کړی. ولې بونس کړی؟ بیرته ولې پورته تللی ده؟ لامل یې دا دی چې دلته موږ EMA 50 کرښه درلودله په 4 ساعته ټایم فریم کې. دا د هر ټایم فریم کې فرق کوي دغه کرښه. ګورئ دلته چې رسېدلی ده پورته خواته تللی، بیا پورته خواته تللی، بیا پورته خواته تللی، د دریم ځل ټچ څخه وروسته ډېر پورته تللی. بیا یې دا کرښه ماته کړې. کله چې دغه 200 EMA کرښې ته نږدې شوی له دې برخې څخه پورته حرکات ترسره کړی. دا اوس د یو سپورټ کرښې په توګه هم کار کوي. اوس موږ راځو اساسي موضوع، هغه موږ تاسو د بحث وړ موضوع ده، په هغه کې موږ خبرې کوو. دلته اوس ګولډن کراس او ډیت کراس څه ډول واقع کېږي. راځو تیر تاریخ ته کتنه کوو د بیټکوین. ګورئ څه وخت مخکې بیټکوین قیمت ډېر راغورځېدلی و. هر کله چې ګولډن کراس څه وخت واقع کېږي؟ هر کله چې EMA 50 کرښه د EMA 200 کرښې څخه تیریږي پورته خواته، په دغسې یعنې کراس کوي. په دغسې حالاتو کې ګولډن کراس رامنځته کېږي. EMA کرښه تیریږي له 200 EMA کرښې څخه 50 EMA کرښه تیریږي، ګولډن کراس واقع کېږي او قیمت پورته خواته ځي. راځو په تیر کې دغه تاریخ ګورو. هر کله چې EMA کرښه یعنې EMA 50 کرښه راځي له 200 EMA کرښې څخه ښکته خواته راځي یعنی کراس کوي ښکته خواته، په داسې حالاتو کې ډیت کراس واقع کېږي. او تاسو ولیدل چې قیمتونه په دغه وختونو کې ان تر 4,000 پورې راوغورځېدل. کله چې ډیت کراس واقع شي عموما دا
زیات تاثیرات درلودلی شي. موږ کولی شو په یو ورځني ټایم فریم کې هم له دې څخه استفاده وکړو. 4 ساعته همدغه مې یادونه مخکې هم وکړله. که چیرته تاریخ وګورو، په تاریخي لحاظ هم کله نه کله ګوري دا مسله ضروري ده، کله نه کله داسې کېږي چې ډیت کراس او ګولډن کراس ډېر ځلې واقع شي، خو دغسې حالاتو کې دوی د رینج په حالاتو کې وي، یعنې کوم خاص حرکات کوم خاص لوري ته په زیات اندازه باندې حرکات نشي ترسره کولی. دلته اوس ګورئ ډیت کراس رامنځته شوی، قیمت راغورځېدلی، صحیح ده. بیرته چې کله ګولډن کراس رامنځته شوی بیا قیمت پورته خواته تللی، کله چې بیا ډیت کراس رامنځته شوی بیرته پورته خواته تللی. دا خو باندې پوه شوئ هر کله چې ای ام ای 50 کرښه دغه ای ام ای 200 کرښه کراس کوي پورته خواته هغه تر ځي، نو په داسې حالاتو کې ګولډن کراس رامنځته کېږي. ولې که چېرته ښکته خواته راځي د ای ام ای 50 کرښه له دغې برخې څخه د ای ام ای 200 کرښې څخه ښکته خواته راځي، دلته ډیت کراس رامنځته کېږي او موږ بیا په دغه حالاتو کې باید خپل کوینونه خرڅ کړو. خصوصا دغه ای ام ای یا ګولډن او ډیت کراس څخه موږ په ایثریوم او بیټکوین کې استفاده کولی شو. نو دغسې حالاتو کې موږ کولی شو له ټریډ څخه ووځو او که چېرته ګولډن کراس رامنځته کېږي نو موږ بیا کولی شو انټري وکړو. ګورئ څه ډول باید موږ پوه شو چې اوس ګولډن کراس واقع کېږي. کله چې موږ ای ام ای دغه ګولډن یا ای ام ای 50 ای ام ای 200 کرښې هارډ کړلې، نو کله چې دغه دوه کرښې سره نږدې کېږي نو په داسې حالاتو کې دوی سره ټکر کېږي، یا په یوه ورځ کې او یا په یوه نیمه یا تر 3 ورځو پورې دوی یو له بل سره ټکر کېږي. نو په داسې حالاتو کې موږ راځو دلته کوینونه له ځان سره اخلو، یو ټاپ کوینونه اخلو، هغه کوین چې مثال تاسو د خوښې وړ وي، هر کوین، خو باید نور تحلیلات هم په نظر کې ونیسئ، یوازې دا نه ده کېدای شي د رینج په حالاتو کې واوسو. ولې عموما دغه ګولډن کراس رامنځته کېږي لوړ حرکات بیټکوین ترسره کوي او ډیت کراس رامنځته کېږي ژور حرکات، یعنې ښکته خواته ډېر ځي. نو دغه د ګولډن او ډیت کراس په هکله له تاسو سره معلومات، هغه کسان چې سپاټ ټریډ کوي د دغه استراتیژي څخه استفاده کولی شئ. زه باوري یم چې تاسو به په دې سره ډېره ګټه لاسته راوړئ او ډېر اسانه او سوده کاري ده. یوازې دغه اډ کړئ او دلته دغه کراسونه وګورئ. نو دغه زموږ د نن ورځې ویډیو خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. انشاءالله چې په راتلونکي کې به دې ته ورته موضوعات باندې له تاسو سره معلومات شریکوم او هغه کسان چې زموږ سره په ټلګرام چینل کې نه دي اډ کولی شئ زموږ ټلګرام چینل سره اډ شئ، په ډسکرپشن کې لینک شته او زه به تاسو سره د غریبین ایډیټر لیکنه هم شیر کړم. په الله مو سپارم، ښاد او آباد اوسئ.